السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په ویډیو کې مې تاسو ته د فیسبوک ایډي د ښایسته کولو لپاره په زړه پورې نوي خوندور بیې راوړي دي. واقعا ملګرو دا ځل مې تاسو ته ډېر په زړه پورې او سټایلش بیې راوړي دي چې کله تاسو په خپل فیسبوک ایډي باندې ولګوئ نو هر څوک به درته وایي چې تاسو دغه بیې له کومه کړی دی. دوستان دا ځل مې تاسو ته بالکل خوندور او په زړه پورې بیې راوړي دي. نو دغه بیې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه دغه بیې ترلاسه کولی شو، څنګه یې کاپي کولی شو. دوستان مخکې له دې چې تاسو ته دغه طریقه در وښایم نو په ډېرې مهربانۍ سره غوښتنه کوم چې که تر اوسه پورې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازم سبسکرایب کړئ او که ویډیو په پیج باندې ګورئ نو هیله ده زموږ پیج هم سره لایک او فالو کړئ. دوستان تاسو دغه بایو ښکاري بیلابیل خوندور بایو دي په دغه ویډیو کې تاسو ته ټول درښایم دوستانو. نو دغه بایو دي او په دې کې به بیلابیل شکلونه جوړ کړي دي، تاسو هر یو ترلاسه کولی شئ او دغه کاپي کولی شئ په خپل ایډي باندې لګولی شئ. طریقه درښایم چې څنګه موږ دغه بایو کاپي کولی شو، څنګه یې ترلاسه کولی شو. ښه نو دوستانو دغه بیې به زه تاسو ته د ویډیو لاندې په خپل ټلیګرام چینل کې واچوم او د خپل ټلیګرام چینل لینک به زه تاسو ته د ویډیو لاندې ډسکرپشن کې پرېږدم. دوستانو هغه کسان چې د ډسکرپشن نه پېژني د ویډیو لاندې کوم لیکلی ټایټل چې ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ، لاندې څخه چې کوم عرضي د ډسکرپشن وایي کله چې دوستانو تاسو پر دغه لینک کلیک وکړئ تاسو به اتوماتیک زما ټلیګرام چینل راخلاص شي. یا هم دوستانو بعض وخت ستونزه راځي ټلیګرام چینل نه راخلاصېږي نو تاسو ته به دغسې یو صفحه راخلاص شي لکه تاسو ته دلته ښکاري دوستانو. په دې کې به دوستانو تاسو لاندې راشئ، دلته دوستانو به لږ شي به تاسو دغه صفحه کې پاتې شي تر څو تاسو دغسې یو بټن راخلاص شي. ګورئ دوستانو په دې کې به تاسو لاندې راشئ، دغه ډاونلوډ بټن چې کوم راځي دوستانو پر دغه به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته بیا خپل ټلیګرام چینل چې کوم راځي په دغه ټلیګرام چینل باندې کلیک وکړئ او الویستي کړئ نو تاسو به اتوماتیک زما ټلیګرام چینل راخلاص شي او هغه ځای څخه به تاسو دوستانو زما ټلیګرام چینل څخه دغه بیو کاپي کولی شئ. دا تر ټولو اسانه طریقه ده. فیسبوک کې به د ویډیو نه پورته یا هم په د ویډیو په کمنټ کې لینک پروت وي، هغه ځای څخه تاسو دغه لینک ترلاسه کولی شئ، هغه زما ټلیګرام چینل ته راتلای شئ او بیو کاپي کولی شئ. دوستانو کله چې تاسو دغه بایو ترلاسه کړل د دې لپاره دوستانو راشئ هر یو بایو تاسو خوښ شي هغه به تاسو راواخلئ، کافي به یې کړئ. کله مو دوستانو هغه بایو کافي کړ نو کوم یې مو چې خوښ هغه راواخلئ او خپل فیسبوک ایډي ته راشئ. دوستانو کله چې تاسو خپل فیسبوک ایډي ته راغلی نو دلته به تاسو ته د فیسبوک ایډي کې بایو اپشن په دغه بایو کلیک وکړئ، لاندې تاسو ایډیټ بایو اپشن په دغه کلیک وکړئ. که چېرته تاسو دلته د بایو اپشن رانغی دوستانو دلته تاسو ته ایډیټ پروفایل اپشن راځي، پر دغه ایډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته لاندې بیا د بایو اپشن راځي، هغه ځای کې هم تاسو دلته بایو لګولی شئ. نو دوستانو دلته هم تاسو ته د بایو اپشن راځي، په دغه بایو اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دوستانو پر دغه بایو اپشن باندې کلیک وکړ ایډیټ بایو اپشن درته راځي، په دغه کلیک وکړئ او دغه بایو چې کوم دی دوستانو دغه بایو تاسو سلیکټ آل کړئ، دغه ریموو کړئ، د په ځای تاسو بل نوی بایو پیسټ کړئ. کله مو چې دوستانو خپل نوی بایو دلته ولګوه پورته تاسو ته سیو اپشن راځي دوستانو، پر دغه سیو اپشن به تاسو کلیک کړئ او دغه بایو به ستاسو فیسبوک ایډي لپاره سیف شي. نو دا دوستانو دغه بایو ولګېد تاسو ته ښکاري چې ډېر خوندور او په زړه پورې بایو دی، لنګ یا اوږد بایو دی، تاسو دغه فیسبوک ایډي باندې لګولی شئ او دلته وروسته دوستانو تاسو نور بایو ګانې چې دي هغه هم تاسو چې هر یو خوښ په خپل فیسبوک ایډي باندې لګولی شئ. نو دا وه دوستانو زموږ نننۍ ویډیو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي وي. که چېرې تاسو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لازمي لایک کړئ او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.